د انټرنېټي خدماتونو د بیو د لوړوالي مسأله که څه هم دا خبره نوې نه ده خو په تیرو وروستیو کې د یادو خدماتونو د کاروونکو له لوري په سوشل میډیا باندې یو کمپاین په لار اچول شوی دی. دوی وایي چې د انټرنېټ د خدماتونو بیې لوړې خو کیفیت یې د تمې خلاف خراب او ټیټ دی. د مخابراتي شبکو د انټرنېټي او مکالماتي پیکیجونو د بیو لوړوالي په دې وروستیو کې د ګڼو کاروونکو اندېښنې راپارولي دي. خلک وایي د خدماتو بیې لوړې شوي خو کیفیت کې د پام وړ بدلون نه تر سترګو کیږي. خوست کې خلک د انټرنېټي او مکالماتي خدمتونو په برخه کې شته ستونزې پر ورځني او سوداګري ژوند لوی منفي تاثیر بولي او زیاتوي چې یا د بې کیفیتۍ ورته زیاتې ستونزې راولاړې کړي دي. تان مخابراتي شبکو ستونزه چې د بیخي په د وروستیو کې بیخي زیاته شوې ده او بیې چې دی بیخي لوړې دی او کیفیت چې دی بیخي 0 سره ضرب دی چې اوس موږ مسافرو سره غږیږو مخته به چې غږېدو رسمه راغو چې موږ صبر ورته کوو بیخي او د خبرې چې دی خبر لیږلو کې ځان رامنځته کوي او دا رقم په تجارت یې هغه کړی دی اغېزه کړې ده. افغانستان کومې شبکې چې دي په سعودیا کې زموږ ډېر تقریبا یو کم 40 کاله تېر کړي دي خو د یغ دی نټ او دغه دی نټ د اسمون امځکه پارک دی مخکې به چې موږ مثال لاس جی بي وي چولی ورېدمو یوه نیمه میاشت 2 میاشتې وخت به یې نیسو اوس چې لاس جی بي وي چوله که 15 ورځې وخت نسي ور. یو شمېر نور کاروونکي هم ادعا کوي چې د پیکیجونو لوړو بیو د انټرنېټ کارونه محدوده کړې ده. دوی له مخابراتي شرکتونو او اړوندو ادارو غواړي چې د خلکو اقتصادي وضعیت ته په کتو د خدماتو په بیو بیا کتنه وکړي. نو موږ د اسلامي امارت چارواکو څخه دا غوښتنه لرو امید لرو چې د کومې شبکو والا سره چې دی دغه سره دغه تړون وکړي چې د انټرنېټ په بیو کې هم ارزاني رامنځته کړي او بل دا چې کار هم وکړي. دولت څخه مو دا غوښتنه ده چې د مخابراتي شبکو را سره وغږیږي او کوم بیې چې کومې لوړې دي او بیو کې هغه سوني راولي او کوم کیفیت چې بیخي له 0 سره ضرب دی کیفیت یې باید چې ډي شي کیفیت یې بیخي باید لوړ شي. په ورته مهال د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ وزارت مسؤلینو وویل چې په یاده برخه کې د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره ناسته شوې او تر راتلونکي یکشنبې ورځې پورې ورته ضرب الاجل ورکړل شوی تر څو بیې پر خپل پخواني نرخ وضع شي. له سلام مخابرات شبکې څخه علاوه ټولو مخابرات شبکو دا قیمتونه لوړ کړي. د مخابرات شبکو ټولو مخابرات شبکو سره ناسته وشوله په دې خبرې وشولې دوی ته د افغانستان کې د مخابراتي خدماتونو د تنظیم په برخه کې د فعالیتونو دا ټول موارد ورته څرګند شول او همداراز تر یکشنبې ورځې پورې دوی ته ضرب الاجل وټاکل شو چې باید بیرته خپل نرخونه کوم قیمتونه چې دوی مخکې وضع کول د هغې په اساس وضع کړي. د یادونې ده چې په افغانستان کې ګڼ شمېر مخابراتي او انټرنېټي شبکې فعالیت کوي چې د خراب کیفیت او لوړو بیو له امله یې د خلکو پراخ غبرګونونه راپارولي دي. اجمل درویش، آزمون رادیو، خوست.